دوستانو په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. پریس نیوز ته ښه راغلاست. مولانا فضل الرحمن له طالبانو سره تر لیدنې وروسته خپل ګوند جمعیت علماء اسلام تر ټولو پیاوړی او بریالی وباله. د طالبانو په اړه د مولانا فضل الرحمن تازه څرګندونې. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو په اړه تازه څرګندونې کړي. پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو د مبارزې له ستاینې وروسته د طالبانو د واکمنېدو د مبارزې له ستاینې سره په یو بله وینا کې خپل ګوند دیموکرات ګڼلی او پر اصول مند سیاست ټینګار کړی. ډان ورځپاڼه وایي چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو تحریک ستایلی ویلي دي پر اصولو ولاړ بنسټ سیاست او مبارزه نتیجه کې بریالی او واک ته ورسېدل. دغې پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې پرون د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقي حقاني د فضل الرحمن کور ته د نوموړي لیدو لپاره ورغلی و. دغې لیدنې په مهال طالب وزیر د مولانا فضل الرحمن له دوی څخه د نوموړي د همیشني ملاتړ غوښتنه کړې ده چې د خپل دفتر امکانات له افغانستان سره د ملاتړ لپاره وکاروي. ورځپاڼې زیاتوي له دغې لیدنې څخه وروسته مولانا فضل الرحمن یو سیاسي غونډې ته د وینا پر مهال د خپل ګوند فعالیتونو دفاع کړې.